دوستانو په دې باندې انسان نه بزر کیږي چې انسان لا والمنځو ته وتړي تسبیح راواخلي او ذکر او اذکار او نور هم چې د بزرګۍ کمی شکلی دی هغه ټول اختیار کې په مسجد کې ناست وي د قرآن تلاوت کوي شپه په ویښو تېروي او د ورځې روژه یې په دې انسان نه بزر کیږي نو په چه شي انسان بزر کیږي دوستانو دا دومره د پام او فکر خبره ده که انسان عمل ورباندې کوي انسان د خپل ځان لپاره مهمه ګڼي چې د یوه خبره د یو کتاب خبرو سره برابر حواله سوې ده انسان چې بزرګیږي هغه په دې باندې چې ته د بل حق ونه خوري حق په مالی لحاظ حق د غیبت په شکل هغه د عزت په شکل حق په هر شکل باندې دوستانو موږ او تاسو د لمانځه کلک مسلمانان یو لیکن یو د بل د حقوقو دومره پایمالون کې زما په فکر به بل څوک هم نه لکه موږ تاسو بیبان خو څه کوي چې دوکې خلک یې تر کوره پورې هم دا مسله نه ده خلاص وایي کله چې انسان حج ته ولاړ شي دغسې لمونځ دی دغسې د روژه ده او دغسې د نور اعمال دي نو په حج کې انسان چې هغه تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک نو پرشتي دې سړي ته جواب ورکوي چې ستا دا لبیک ستا دا خدمت ستا دا حج دی الله قبول کړي لبیک و سعدیک او الله دې تا نیکبخته کړي که برعکس بیا یو انسان داسې ولو چې هغه د بل حقونه خوړل دوکې پډماري د بل بې عزته کول غیبت کول چې په څنګه شکل مې د بل زیرول شکنځل ورته کول بد رد ورته ویل کنه د هغوی عزت ورته مجروحه کول وی اول ځان بیا جهان دنیا در ځان قربان نو دوستانو موږ د دنیا او حق خوړلو ته حق وایو چې حق یې وخوړي خو د زیرولو ته بیا څوک نه وایي حق د مسیحتو په شکل نو که یو دی انسان حج ته ولاړ شي چې دغه څمڅه تنګ دی قریب دی تنګ دی بل دی تنګ دی پډماره دی درواغجن دی نو کله چې هغه وایي دغسې د ما در ټول چې لمونځ دی دغسې د نور اعمال دی چې هغه وایي چې یا الله لبیک اللهم لبیک وی پرشتي ورته وایي چې ستا دا دې نسي قبول ولې پډماره هغه د خدای حکم نه دی چې تا ته هغه ولې نه پرېږدي خدای ورته فرمایي ستا عمل زما په دربار کې نه دی قبول نو ته چې دلته حج له راغلی دلته د لبیک لبیک نارې وایې نو هغه پلانې معامله دې ولې داسې دغسې ما درته ویل چې لمونځ دی موږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین موږ بیا درواغ وایو نو درواغ لمونځ چې ته په لمانځه کې هم درواغ شروع کړي دا به ثواب به دې وي که به دې ازار وي خدای دې په موږ رحم وکړي زما په خبرو ستاسو سره خلاص ولو دوستانو لدی وجه امام احمد بن حنبل رحمه الله بخنه غواړم د امام محمد رحمه الله چې پوښتنه وسوي چې بابا تا خو ډیر کتابونه جوړ کړي دي نو د بزرګۍ په حق کې دی ولې یو کتاب د تصوف او د تقوا په باره کې دی ولې یو کتاب نه جوړ کړی دی د دومره کتابونه جوړ کړي چې په هغه ټیم کې وشام په باره دل ولدورت الماء جوړ کړی دی ورته کم موږ خو نه دی لیدلی امام ولدول ولې کتاب البیوع نه دی یعنی کاروبار په توګه کول همسایتوب په توګه کول کرامت خیال ساتل د پلان یعنی تبلیغیان څه پوښتنه وکړي نو هغه ورته ولې دا کتاب نه دی اصل بزرګي خو هم دلته ده وایي کله چې د یو انسان معامله خراب وي مدني خراب وي درواغ وایي وایي شیطان و خپلو نورو پیروارو ته وایي چې د دې سړي سره دی خاص د ټالو د راکشلو د دوکولو د لنګتیو راچولو د زورو د دې خاص ضرورت نشته کوم په وځ کې څه ول خو دوکه کوي شی په سر وځړوي او کوم دغه نه ول د دې اصلي محمل نه قبليږي ځکه اول او بده سره راخړي دي لدی وجه خو علماء یو نه آشنا وکیل کړل دا ګردي خبرې مې د هغه واقع په مطابق درته نقل کړل هغه واقع څه ده ضروري در سره واوري او د خپل نور دوستانو سره هم شریک کړي د حکیم الامت رحمه الله د نامه به تاسو ضرور اوریدل دا هغه یو خلیفہ د خلیفہ د ذکر او اذکار ټول مراحل ته کړي ول که ذکر قلبي دي که ذکر چشت دي که ذکر مثال د ذکر چې کوم هغه ترتیبونه ول حضرت مولانا
حکیم الامت رحمه الله دې سړي ته خلافت هم ورکړی و. دا سړی دومره په دې خپل کمال کې رسېدلی و چې اوس د د وجې به نورو خلکو ته دا سبق رسېدلی، د ده به نور شاګردان وي. د مثال استاد یو ځل دا د حکیم الامت له د ملاقات لپاره راغلی، یو کوچنی زوی هم دی چې هغه د 13 کالو دی، نو دا ورسره دی، دا یې هم راوستلی دي. زامون خلک بیایي که نه بیایي، نو هغه چې ورسره راوستلی دي باره حکیم الامت په خبرو کې پوښتنه ځینې وکړه چې تا هلک ستا زوی دی؟ هغه ورته ویل نوم یې چیش دی؟ سلیم خان. ښه ورته په چیش کې رالاست؟ ورته په بس کې رالو یا په ریل ګاډۍ کې رالو؟ ور په ریل ګاډۍ کې رالو. ورته ول کرایه د دغه هلک د تا څو ورکړه؟ حکیم الامت رحمه الله ورته وفرمیل ده ورته ویلې چې دا هلک خو د 13 کاله دی، خو دا هلک د بدنې د خوا څخه د کوچنی دی، معلومیږي داسې دی چې د 12 کالو څخه کم دی، د 12 کالو. نو حکیم الامت ورته وفرمیل چې افسوس ما چې تا ته خلافت درکړی دی، د 19 ما بعد از دا خلافت زه تا ته بس واپس اخلم. د خپل یو استاد څخه د استادۍ د ستربندي ورته واپس واخیستل. ولې وجه چې شوه حکیم الامت رحمه الله ورته وفرمیل چې د خدای بنده بزرګي دا سړی څه کوي چې هلته اړپ په مسجد کې الله اکبر خدای دې موږ معاف کړي که نه. نو دا بزرګي سړی څه کوي؟ بزرګي خو اصل کې د دغه ځای ده چې ستا مسیحتوب سم سي، ستا ګرده کارونه سره برابر سي. هغه ورته ویلې چې دغه هلک که څه هم د 12 کالو معلومیږي، ته خو یې پلان یې ته خو په خبر یې، هغه دی د 13 کالو. نو چې د 13 کالو دی، د حکومت قانون دا دی چې د 12 کالو چې کوم هلک پورته یې کوم انسان لوړ عمر لري، د هغو به پوره کرایه باندې جمع کېږي. لکه تا چې څونه کرایه 200 ورکړې، دغه هلک ته به هم 200 وکرایه. دا خو در دې پورې نه ده موقوف چې ته ورته وګورې چې دا کم معلومیږي، دا خو قانون درته ټاکل شوی دی. پر دې باندې چې امي سړی ځي نو ته پیر و ملا ولې نه پرځې؟ دوستانو دلته هغه کوږوالی بیا سړي ته ښه معلومیږي. دغه شانتې نو تاسو په خپلو معاملو کې وګورئ، بیا که دا معاملې مې سره ګډې وډې وي نو خدای که ستا هغه لمونځ بیا تا ته پیدا وکړي. مننه.